جماعت نظم په میراب کې بیراته بم یخي مورستا لمنه باندې مونځ کوم قبلیږي کنه. افسوس مسلمانانو چې په یو پاکستان کې په لاهور کې د هیره منډۍ زیناخانه خو محفوظ او په امن ده، خو پیښور پولیس لاین، خیبر علي مسجد او ټول پښتونخوا کې د لوی الله کورونه جوماتونو کې په بم دماکو د اولس او پولیس قتل عام روان دي. دوستانو د څو میاشتو نه په پښتونخوا کې دا ناروا او غیر اسلامي عمل روان دی، خو د ټولو نه لویه د شرم او خفګان خبر دا ده چې دلته د خدای پاک په کورونو جماعتونو حملې او د مونځ په دوران کې دماکي کیږي، قرآن پاک کتابونه پکې شهیدان کیږي، خو زمونږ د پښتنو علما کرام خو په سویډن کې د قرآن پاک په بې حرمتۍ میدان ته راوځي، خو په خپل کلي کور کې د خپل جومات په بې حرمتۍ مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده. پکار ده چې هر پښتون د خپلو امامانو عالمانو نه تپوس وکړي چې دوی ولې د ناروا ظالمانه او غیر اسلامي عمل د جومات د منبر نه غږ نه پورته کوي. دوستانو دا زموږ کمزوري ده.